واقعي چې مسافري ډیره ګران کار دی او ډیره سخته وي. دا اسد خان لاړو جي. تاسو سره خپل خیالاتو اظهار هم وکړو. نعمت خانه دې مرګورو ته مو وی چې دا مرګري د مسافرۍ ډیر زیات شوقي دی. داسې سپیسیفیک کنټریز یاد کا خاص هو چې هغې ته ستاړه کېږي او ته مسافرۍ ته تیار ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. یورپ ته مزه کوي، لندن ته، کینیډا ته، امریکې ته، دا ځایونه مسافر. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. ما ته وی دلته یورپ والا کس وګوره تندې ورسره وجنګو چې مونږ هم خدای بختور کړي. د ټول نه فرست که زه تاسو ته ووایم چې دا مین ګیټ دی. دلته کې په دریو سټیپو کې ستاسو چیکینګ کېږي. هغې نه پس چې دی باچا خان ایرپورټ پېښور ته ستاسو انټري به کېږي. هغې نه پس د ګاډو دپاره دلته کې بهترین پارکینګ هم جوړ شوی دی. کله چې دا ځای ډک شي جي بیا بهر د پارکینګ دپاره ځای هم شته دی. هلته کې چې دی باقي ګاډي ودرېږي. دې نه دې خوا چې دی د ګاډو اجازت نشته دی. دې خوا چې دی ګڼ تعداد کې خلک موجود دي د خپلو خپلوانو چې دی انتظار کوي. څوک ملک ته راځي، څوک ملک نه بهر ځي. نو درته بل یو خبره دا هم کول غواړم چې دا ډسټ مخامخ پروت دی، نو دلته ډېرې زیاتې ډسټبینې هم لګېدلي دي. دا شی چې دی کم از کم مه کوئ. مونږ به یې اوچت کړو نو دا چې دی ډېر بد ښکاري. ټولې ایریا ته تاسو وګورئ جي نیټ اینډ کلین. نو که څوک هم زما دا ویډیو ګوري نو دا خبره راته کول غواړم چې کوم ځای پاک صفا وي که نم وي تاسو خپل چې دی دا عادت جوړ کړئ. دا یو ښه هیبټ دی چې ګن کوم د ګن ځای وي هلته یې رسوئ او هلته یې لړه کوئ. دا ډسټبین پروت دی. لږ مزل کې چې دی دا ګن ورسره پروت و. دا وګورئ جي نو داسې کار چې دی خم نه دی او خوند هم نه کوي او دا خپل عادت جوړ کړئ چې ګندونه بې ځایه مه لړه کوئ. دې سره چې دی مطلب بدې ښکاري انسان او ښه خبره نه ده. بلکې مونږ د دې خبرو خیال وساتو نو غیر شاپیره چې دی ایریا نیټ اینډ کلین ماحول صفا ښایسته ماحول به مونږ ته د کتو دپاره میلاویږي. ښه دا چې دی اسد خان له خیره سره نن روان دی دوبۍ که سعودي سعودي ته له خیره سره چې دی روان دی نو انشاءالله مونږ به هم ورته دعاګانې کوو او مونږ ته به هم دعاګانې کوي. د مسافرو دوا چې دی سپیشل قبلیږي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. کتونکو دا وخت پېښور باچا خان ایرپورټ کې موجود یم. نو دلته کې د باچا خان په هستۍ ته هم یو شعر ډالۍ کوم. وایي چې زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کوم، زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کوم، ما ته د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا. نو بالکل دا مونږه باچا خان ایرپورټ کې چې دی موجود یو. دلته به انشاءالله ټول ویو چې دی د ایرپورټ زه هم تاسو ته ښیم. ځایونه به چې دی ایکسپلور کوم او هغه به تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی مطلب تاسو سره شیر کوم. اسد خانه څنګه چلې بار ته خیره سره روانې ښه کم کتونکي چې دا وخت ګورئ ته څه ویل غواړي په کلي علاقه کې بهر کم ښه شی نه دی لګړه دې نه کېږي. امن و امان سره اوسېږئ او د رشتو قدر وپېژنئ. بالکل د رشته دار سره ښه تعلق ساتئ، مور او پلار ښه غاڼې غواړئ. او پاکستان کې سړی وینو قدر ورسره نه وي که نه بالکل بیا هلته دښمن هم په سړي خوږ لګي. کلي سپی به راباندې خوږ لګي. بالکل ښه دا چې دی اسد خان له خیره سره نن روان دی دوبۍ که سعودي ته له خیره سره چې دی روان دی نو انشاءالله مونږ به هم ورته دعاګانې کوو او مونږ ته به هم دعاګانې کوي. د مسافرو دوا چې دی سپیشل قبلیږي. دا اسد خان لاړو جي او خدای دې مل شي جي. او واقعي چې مسافري ډیره ګران کار دی او ډیره سخته وي. اسد خان چې دی تاسو سره خپلو خیالاتو اظهار هم وکړو او الله پاک دې ورته اسانه کړي مسافري او خدای دې د ټولو مسافرو چې دی په علاقو په کلو په وطن کې چې دی د کار روزګار سبب وکړي. او بله خبره دلته دا هم کول غواړم جي چې دلته کرنسیانې چې دی هم چینج کېږي. دا کاونټرې چې دی جوړې شوي دي لګېدلي دي په دې بالکل لیکل کړي دي. دا وګورئ چې پاکستاني کرنسي ایکسچینج کمپني دا چې دی مختلف کاونټرې چې دی دلته کې لګېدلي 1 2 3 4 5 کاونټرې دي او دا د بدل جهازونو دپاره چې دی د پته نشته دلته نه ټیکټ ریسیو کېږي که څه حساب یې خو لیکلي دي سرینا ایر بلو او دغسې دا نور دغه کاونټرو باندې چې دی هم نامې لیکلی شوي دي. نو دا کاونټر هم دلته کې موجود دي او دا ایرپورټ چې دا وخت د ګاډو نه ډک دی. ډېر زیات ګاډي هم راځي، خلک هم ډېر زیات راغلي دي او درته مې الریډي ویلي چې څه خلک ځي څه وطن ته چې دی راځي
ان شاء الله دی خوا چې ډېر څه چمنې دي هغې کې به مونږ ګرځو تاسو به ګرځو چې څه پوزیشن یې دی او څنګه چمنې دي. نو دلته درته بل یو خبره دا هم کول غواړم چې دا ډسټ مخامخ پروت دی نو دلته ډېرې زیاتې ډسټبینې هم لګېدلي دي. دا شی چې دی کم از کم مه کوئ مونږ به یې اوچت کړو نو دا چې دی ډېر بد ښکاري. ټولې ایریا ته تاسو وګورئ جي نیټ اینډ کلین. نو که څوک هم زما دا ویډیو ګوري نو دا خبره راته کول غواړم چې کوم ځای پاک صفا وي که نه وي تاسو خپل چې دی دا عادت جوړ کړئ. دا یو ښه هیبټ دی چې ګند کوم د ګند ځای وي هلته یې رسوئ او هلته یې لړه کوئ. دا ډسټبین پروت دی لږ مزل کې چې دی دا ګن ورسره پروت و دا وګورئ جي. نو داسې کار چې دی ښه نه دی او خوند هم نه کوي او دا خپل عادت جوړ کړئ چې ګندونه بې ځایه مه لړه کوئ. دې سره چې دی مطلب بدې ښکاري انسان او ښه خبره نه ده بلکې مونږ د دې خبرو خیال وساتو. نو ګیر شاپیره چې دی ایریا نیټ اینډ کلین ماحول صفا ښایسته ماحول به مونږ ته د کتو دپاره میلاویږي. د دې نه چې دی د علاقې د خلکو هم پته لګي چې دلته کې ښه تربیاتي او تعلیم یافته خلک چې دی اوسیږي نو بلکل مونږ پې ښه ښکارو چې داسې ښه هیبټ مونږ کې راشي او دا مونږ اپنو کړو جي. نو فلحال چې دی نعمت دخل ته ورغلی دی شاپ ته او وړوکي له چې دی شیزونه علي او ګاډو دپاره ډېر ښکلی او زبردست پارکینګ هم جوړ شوی دی جي. مخامخ زه تاسو ته ښودل غواړم ډېر زیات ګاډي چې دی ولاړ دي. اوبو لپاره ښه بهترین سیسټم پکې مخامخ شوی دی تاسو ته به ښکاري جي. بیت الخلا واشروم باتروم څه ضرورت یې که نه د انسان هغه دلته کې حاجت چې دی پوره کولی شي. باقي اوبه هم هلته کې میلاویږي ښه ښایسته او زبردستې اوبه چې دی میلاویږي. دلته کې زه نعمت خان ته چې دی دوباره میلاویږو بهر وځو او څه داسې نور ځایونو ته هم وزټ کومه د باچا خان ایرپورټ تاسو پکې ګرځومه. د ټول نه فسټ که زه تاسو ته ووایم چې دا مین ګیټ دی دلته کې په 3 سټیپو کې ستاسو چیکینګ کیږي. هغې نه پس چې دی باچا خان ایرپورټ پېښور ته ستاسو انټري به کیږي. هغې نه پس د ګاډو دپاره دلته کې بهترین پارکینګ هم جوړ شوی دی. کله چې دا ځای ډک شي جي بیا بهر د پارکینګ دپاره ځای هم شته دی هلته کې چې دی باقي ګاډي ودرېږي. دې نه دې خوا چې دی د ګاډو اجازت نشته دی. دې خوا چې دی ګڼ تعداد کې خلک موجود دي د خپلو خپلوانو چې دی انتظار کوي. څوک ملک ته راځي څوک ملک نه بهر ځي. بل درته دا خبره کول غواړم جي دلته کې د ډسټ پیلاولو ډېر زیات خیال کوئ تاسو چې دی بې ځایه ګندونه مه غورځوئ. دا یو ښه هیبټ نه دی یو ښه عادت نه دی انسان ورسره بدې ښکاري. کله مطلب دلته تاسو ګیر شاپیره ګورئ ښه ډېرې ډسټبین چې دي هغه پرتې دي. نو بلکل ګن غورځولو دا چې دی ښه عادت نه دی. دا وګورئ دلته کې هم یو پلاستیک پروت دی زه به یې راوالم چونکې ګیر شاپیره چې دی ګند من نشته دی نو دا چې دی بدې ښکاري که واړه وي او که غټ وي. د ما دا ویډیو چې ګوري نو دا خبره یاد وساتئ ګند چې دی خپل ځای ته رسوئ هلته یې لړه کوئ او دې نه چې دی مطلب د انسان د تربیت پته هم لګي ښه ښکاري انسان. ګیر شاپیره ماحول هم صفا وي او په دې مونږ ښایسته ښکارو. ګیټ نه انټر شي دلته کې چې دی چمنونه جوړ کړي دي په 3-4 پاټو کې چې دی هغه چمن تقسیم شوی دی پکې خلک ناست دي جي انتظار کوي. ګیر شاپیره پکې خلک زه تاسو ته ښیم دا پکې ناست دي جي انتظار کوي د خپلو خپلوانو. دا وګورئ دی چې دی ځایونه جوړ کړي دي بوټي هم کرلي دي او د بوټو د فایدو به تاسو ته پته لګېدلي. یو خو چې دی ډېر یخ سوری وي بل ماحول هم صفا ساتي. نو څومره هم چې مطلب تاسو بوټي کرلی شئ وکرئ ثواب په صدقه جاریه هم ده جي. او دا وګورئ دلته چې دی ګیر شاپیره خلک ناست دي. مخامخ که تاسو وګورئ جي لیکلي دي باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ کوم چې په پېښور کې موجود دی. دا چې دی جازونه والوته ډېر کافي شور خلک چې دی ویری ګابروېږي. ښه جي دا دې خوا رالمه کوم ځای ته چې خلک مطلب روانګي کوي او دننه انټر کېږي هلته مخامخ چې دی څه داسې وړوکې شانتې ګاډي هم جوړ کړي دي کوم چې ډېره زیاته مزه کوي. ما چې دې ویډیو کې هم تاسو سره ایډ کړم چې دا وګورئ دا فلیګونه هم لګېدلي پاکستاني فلیګ بل هم ورسره لګېدلی دی. دې خوا که وګورو دې خوا هم خلک انتظار کوي چمنونو کې چې دی ناستې دي او دغه چې دی مین بلډینګ دی باچا خان ایرپورټ دلته کې چې دی ښه غټ غټ لیکلی شوي هم دي چې دا تاسو ګورئ. دننه که تاسو راشو ګورئ کافي خلک چې دی راغلي دي او ډیر زیات خلک په ایرپورټ کې دا وخت موجود دي. مونږ موجود یو باچا خان ایرپورټ پېښور کې جي. دلته کې مسافر چې دی د مختلفو وطنونو د مختلفو کنټریز نه چې دی راځي. ډېرو سره مې خبره وکړه خو خلک چې دی شرمېږي خبرو کولو ته تیار ني. ګینې ما وایي څه داسې ملګري نه به چې دی خبرې وورو ګپ شپ هم ورسره ولګو. نعمت خان چې دی ما سره موجود دی او ډېرو ویډیوګانو کې به زما دا وخت چې دی تاسو نعمت خان ګورئ چې کله هم زه ویډیو جوړوم نعمت خان پکې راځي لږ دې خوا سوري ده ښه که نه ظالمه ته دونه هم خیال نه کوې مونږ په انور پرېږدی او ته خپله سوري ده ولاړې. نعمت خانه
دې ملګرو ته مو ووایي چې دا ملګری د مسافرۍ ډېر زیات شوقي دی خو د کم وطن ته تیار یې چې هلته ته مسافري کول غواړې مسافري خو په یورپ کې دی په کوم ځای کې په یورپ کې یورپ کې داسې سپیسیفیک کنټریز یاد کا خاص و چې هغې ته ستاړه کېږي او ته مسافرۍ ته تیار یې یاره یورپ ته مزه کوي لندن ته کینیډا ته امریکې ته دا ځایونه مسافر ښه خفه خو به نه علاقې پسې بیا نه مړه ودې به خفه کېږي ایرپورټ ته چې رالې څه صورت حال دی څه فیلینګ درته کېږي ما ته خو ووایي چې دلته زه رالم وایي دلته خو به داسې کسان وي څوک په جرمني ته ځي څوک په ایټلي ته ځي څوک په کینیډا ته ځي څوک په امریکې ته ځي که نه نو د ده سوچ ته حیران شوم ما یې دا ډېر زیات واقعي چې دی د ده شوق دی او خدای دې د دا ارمان پوره کړي چې پړه باندې دونه غټ ارمان دی ما ته وایي دلته یورپ والا کس وګوره چې ځان ورسره مطلب میلو شو ورسره تندی ورسره وجنګو چې مونږ هم خدای بختور کړي نور نعمته د ایرپورټ حوالې سره څه وی د باچا خان ایرپورټ حوالې سره ښه سهولت دی پکې هر څه دي پکې سهولیت شته پکې انشاءالله شته دا مونږ موجود یو په ایرپورټ کې نعمت خیالات چې دی مونږ تاسو سره شیر کو فلحال چې دی د اسد خان د کال په انتظار یو هغه لا ایرپورټ کې موجود دی که څه داسې ضرورت لاس پاتې شوي را پاتې شوي کن نو مونږ ورته دلته ولاړ یو او هغې کې به ما وي چې زه ویډیو جوړه کړم نو بالکل دا ویډیو چې دی ستاسو په خدمت کې شیر کوم تراره چې دی بوتل وڅکلو مونږ دې نه مخکې خلکو ته نصیحت وکړو چې ګندونه مه لړه کوئ نو د نعمت خپل بالکي چې دی ګن بې ځایه لړه کړو دا به مونږ ځای ته ورسوو ځکه چې مونږ خلکو ته نصیحت کوو نو مونږ له پکار هم دا ده چې زموږ په وړاندې داسې څه کار وشي چې هغه مونږ بیا ځای ته هم ورسوو نو دې نه چې دی تاسو سبق هم زده کوئ ګندونه بې ځایه مه لړه کوئ چې ګیر چاپېره ماحول درته صفا سوترئ پوه شوئ او دې نه پس چې دی زموږ له خیره سره د ایرپورټ نه واپسي ده او په دغه چې دی مونږ انټري کړې وه په دې به اوس اوټ کیږو که نه هم په هغه پسنجر ایگزیکٹ گیٹ باہر جانے کا راستہ بالکل لارې د رهنمایۍ دپاره د آګاهۍ دپاره چې دلته کې دا بورډ لګېدلی دی اوس مونږ بهر له خیره سره روان شو او لاره ډېره ښایسته جوړه کړې ده جي ماشاءالله دلته نه به چې دی اوس مونږ بهر ځو اوټ کیږو به نعمت په دې خو څوک هم نشته بله لار ده مړه په هغه ځي وګورئ ښه دلته کې چې دی څه ځای پرېښی دی له خیره سره په دې باندې به اوس مونږ بهر وځو او خپل علاقې طرف ته به چې دی واپسي کوو دا بهر وتو ګیټ دی په دې باندې به انشاءالله اوس مونږ بهر وځو انټري په هاخوا ته ګیټ باندې مونږ کړې وه او دلته کې چې دی زموږ ملګری زموږ په انتظار دی انټري هلته شوی وه چې مخامخ ځای تاسو کتی شئ اوس چې دی مونږ بهر په دې ګیټ باندې راووتو له خیره سره دا وګورئ لیکلي هم دي ورته د بهر راتلو آوټ مطلب بهر راوتو لار باقي چې دی زموږ ملګری زموږ په انتظار دی هغه طرف ته ورځو واپسې به کوو خپلې علاقې طرف ته او اسد خان چې دی تاسو وکتلو له خیره سره بهر ته روان شولو او دوا به ورته کوو چې خدای دې پې دا مسافرۍ دا ورځې چې دی اسانې کړي په خیر دی خدای ورسوي نو الله پاک دې اوس مونږ هم کړي ته په خیر ورسوي نعمت خانه کښېنئ له خیره سره ښه کښېنه نعمت خان مخکې کښېنه او بسم الله به ووایو د سفر دعا به مو ووایو چې دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې ما ته اوس باچا خان ایرپورټ وښودو ټول ځایونه مې درته ایکسپلور کوو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ مخکې شیر کوئ کمنټ هم کوئ پیج د سره مست فالو کوئ اوس مالا په دې ننني ولاګ کې اجازت راکئ یو ځل به بیا په نوي ولاګ کې ملاویږو د لوی الله په امان